دا د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د کوژدې دستمال دی. په همدې کلیوالو ځینو سیمو کې بیا د کوژدې د دستمال ترڅنګ په لاس د ګنډل شوي څادر ته ورته تیکه چې ستن یې بولي هم مروجه ده. ستن عموما د کوژدې له دستمال سره سم د نجلۍ د کورنۍ له لوري د هلک د ورور او یا هم د نوموړي د پلار پر اوږو اچول کیږي او د کلي په منځ کې پر اوږو له اچولې ستن سره دا پیغام نورو ته ورکول کیږي چې د دوو جوړو د کوژدې دستمال د نجلۍ له کور څخه د هلک کور ته روان دی. خو دغه فرهنګ بیا د افغانستان په ښاري سیمو کې له کلیوالي هغو سره ډیر توپیر لري. که په کلیوالي سیمو کې د کوژدې دستمال او ستن مروج دي، خو په ښارونو کې بیا د کوژدې دغه پتنوس کارول کیږي. دا پتنوسونه په ګلانو سینګار او ښکلي ډیزاینیږي او په منځ کې د نقلو او چاکلیټو د اچولو ځای هم وي. په ښارونو کې عموما دا پتنوسونه د نجلۍ د کورنۍ له لوري پیرل کیږي، خواږه پکې اچوي او د هلک کورنۍ ته یې د کوژدې د تړون پر مهال ورکوي. په دې دوکان کې د پتنوسونو بېلابېل ډولونه ایښودل شوي او هر یو یې د ډیزاین او پرې د ایستل شوي زیار له مخې له یوه او بل سره توپیر لري. د کوژدې پتنوسونو یوه ډیزاین کوونکي مالان میډیا ته په دې اړه داسې معلومات ورکړي. روز به روز تکنولوژی که پیشرفته میشه همه طبعا گلسازی هم پیشرفته تر میشود. الحمدلله افغانستان هم پیشرفته شده از تمام مواردهایی که مثال در بخش گلسازی میشه و جوانای افغانستان هم نوآوری میکنن روز به روز که چیزهای بیشتر و خوبتر. حتی ما کتلاکای ثبتایی داریم که کشورهای اروپایی از اینجا میره، از اینجا مثلا امریکا میره، لندن میره، کانادا میره، جرمنی میره، روسیه میره. تمام این موارد از افغانستان میره. خلاقیت جوانای افغانستان نام خدا زیاد از در عرصه است گلسازی. د کوژدې یو پتنوس په جوړولو کې ډیزاینر، فلزکار او ګلکار درې ډلې کسان شامل وي. د پلورونکو په خبره دوی د پتنوسونو خام مواد تر ډیره له ایران راوړي او له ډیزاین وروسته یې خام مواد د فلزکار له لوري منظمیږي او بیا د ګلکار له لوري پر ګلونو پوښل کیږي. دو رقم داریم. ما یکی مثلا ظرف تیار آماده میخریم فقط گلش کار میکنیم، یکی موادش جدا میخریم و دیزاین و طرح یپایش خود ما جور میکنیم. دیگه در مجموع مواد از بیرون میخریم و کارش در داخل کار و دیزاین یپایش خود ما میکنیم. که د پتنوس هر یو یې د بڼې او ډیزاین له مخې سره توپیر لري، همداسې یې بیې هم متفاوتې دي. د یوه پتنوس ټیټه بیه له 2000 افغانیو نیولې ان له 10,000 افغانیو هم اوړي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د خلکو فردي ښادۍ او یا هم کوژدې زیاتې شوي، د کوژدو د پتنوس پلورونکي خوښ دي چې ورځنۍ سودا یې ډیره شوې. پایین ترین ازیا که هست از 1000 تا 1000 است، 1500. بالاترین ازیا چرا که ظرفای چی کار میشه، طلایی نقره‌ای کار میشه، پتنوس دو کار میشه و قیمت است تا 20,000 25,000 15,000. نظر به مصرف کاکائو و چاکلیت از نظر به تقاضای مشتری است که اونا چی میخواین. مثلا یک پتنوس چینه خوری تا 2,000 هم تمام میشه، اگر بخواین تا 20,000 هم میشن. کو مصرف خود مشتری میخواد که این قدر بر ما کو. په ښارونو کې د کوژدې له پتنوس او په کلو کې بیا له دستمال او ستن سره د ډیرو ځوانو جوړو د کوژدې خاطرې تړلي. ان په کابل ښار کې ځینو جوړو مالان میډیا ته د ویډیویي کلیپ له ورکولو پرته وایي چې د کوژدې د وخت پتنوسونه یې کلونه وروسته اوس هم ساتلي او ګډې خوږې خاطرې ترې لري.